فلسطین او لبنان په تباه کړ، خو خپله پټیږي. د حزب الله د مشر له وژل کېدو وروسته خامنه‌ای پټ شوی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جمعې په ورځ په بیروت د اسرایلو ځواکونو په هوایي برید کې د حزب الله د مشر حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته رویټرز د دوو سیمه ییزو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې په هیواد کې دننه یو خوندي ځای ته لیږدول شوی دی. دغو سرچینو ویلي چې ایران د نورو اقداماتو د ترسره کولو په موخه د لبنان له حزب الله او نورو نیابتي ډلو سره په دوامداره توګه په تماس کې دی. د لبنان حزب الله او د اسرایلو پوځ د شنبې په ورځ د سپټمبر 28 یعنې د تلې اومه د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوبي څنډه کې د حزب الله پر مرکزي دفتر باندې هوایي برید کې د دغې ډلې د مشر حسن نصرالله وژل کېدل تایید کړي دي. حزب الله په یو اعلامیه کې وویل د حزب الله عمومي منشي سید حسن نصرالله چې شاوخوا 10 کاله د دغې ډلې رهبري وکړه له خپلو لوی او تلپاتې شهیدانو ملګرو سره یو ځای شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د حزب الله او اسرایلو ترمنځ د پولې په اوږدو کې له یو کلنې نښتو وروسته په بیروت د اسرایلو په هوایي برید کې د حسن نصرالله پر وژل کېدو سربیره به د هغه لارې ته دوام ورکړل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعاني د ایکس په ټولنیزې شبکې کې په یو پیغام کې لیکلي د سید حسن نصرالله د مقاومت ویاړلې لاره به دوام ومومي او د قدس د ازادۍ لپاره به د هغه ارمان پوره شي انشاءالله. خامنه‌ای د اسرایلو په لنډپارې سیاست نیوکه کړې او په لبنان د اسرایلي ځواکونو برید عام وژنه بللې ده. د ایران دولتي رسنیو په د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې پر لبنان د اسرایلو په هوایي برید کې د سپاه پاسداران یو لوړپوړی جنرال هم د حسن نصرالله په څنګ کې وژل شوی دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.